د اسلامي امارات په نظامي لیکو کې د تصفیه کمیسیون وایي هغه سرتیري به له خپلو لیکو لرې شي چې له خلکو سره ناوړه چلند کوي. دغه کمیسیون مسؤلین پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د زون چارواکو ته وویل چې هیڅوک حق نه لري چې له ولس سره زیاتی وکړي او یا هم د اسلامي امارات له اصولو خلاف شپني عملیات. د لوګر او خوست ولایتونو چارواکي وایي په دې ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د ښه والي ترڅنګ په نظامي لیکو کې تر ډیره تصفیه رامنځته شوې ده. د اسلامي امارات د تصفیه کمیسیون مسؤلینو د پکتیا خوست او لوګر ولایت له امنیتي مسؤلینو سره ناسته وکړه او ویل چې هغه سرتیري د لیکو لرې کړي چې له خلکو سره ناوړه چلند کوي. د اسلامي امارات د تصفیه کمیسیون مشر لطیف الله حکیمی وایي هغه طالب سرتیرو ته په امارت کې ځای نشته چې له خلکو په زور پیسې او موټر اخلي. نوموړی زیاتوي چې په ټوله کې صحرایي محکمې بندې دي او د اسلامي امارت له اصولو سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. که دغه ډول خلکو وحشت خپراوه پر سر خپل سر باندې چاپې وهلې ولس یې ځوراوه موټران له خلکو څخه اخیستو وسلې و مهمات له خلکو څخه غوښتي یا بیا پیسې ځینې غوښتي یا یې باج اخیستی یا پر ولس باندې خپله بادشاهي د تازه کوله. دغه کس وروره د صفونو تصفیه کمیسیون لخوا څخه ترلاسه رانیول کېږي محاکمه کېږي تعذیب کېږي او محکمې ته سپارل کېږي بیا به ګوره حق د شکایت څوک نه لري. د لوګر او خوست ولایت طالب چارواکو د تصفیه کمیسیون مشرتابه ته په یادو ولایتونو کې د ښه امنیت ډاډ ورکړ او ویل چې تر ډیره یې نظامي لیکو کې تصفیه کړې ده او دا لړۍ به جاري وساتي څو هغه کسان له نظامي لیکو پاک کړي چې له خلکو سره په ناوړه چلند تورنوي. ما وایي کوم طرز عمل موږ ته جوړ کړی ده یا له کابله کوم علما کرام راغلي دي د دغه موږ هرکلی کوو او موږ انشاءالله مخکې هم متوجه یو کوم جدولونه چې موږ ته راکړل شوي وو هغه موږ ترتیب کړي دي نور به انشاءالله هم متوجه یو. د صوبې تصفیې دپاره نو موږ الحمدلله خپل کمیسیون د والي په اجازه وخت نو وخت د والي سره مشورې کړي دي والي نه هدایت وکړي نو تر ما انشاءالله سنس عملي کړی دی. اوس چې تاسو بیا وکړئ نوی طرز العمل انشاءالله زه باندې به کور شروع کړي. خلک هم له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې د نظامیانو لپاره د یو ځانګړی یونیفورم رامنځته کړي څو لا خلکو سره توپیر وشي چې د امنیت پر راوستو کې هم مهم رول لري.